يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته بندیوں نے تویا چې د توسه پلوس کې دي کچېر الله تعالی د توسه پزړنه کې خیر ایمون معلوم کی نو توسه تبالا تعالی له هغه مول نه غره دیر کی چې له توسه وخستل شوی دی او توسه تبو بخښنه وکي او الله تعالی ډیر بخښن کوي به حدا رحم کوین کوي دی. خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. او کدوی د تو سره د خیانت کول اراده لري نو بشک دوی له دین مخ کې د الله تعالی سره خیانت کړی دی نو هغه الله تعالی په دوی باندې د توس او د مؤمنونو قابو وروستله یعنی په قبضه کې د توس رولل او الله تعالی شپوی شه حکمت ولدای. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بشک هغه کسون چې ایمان وروړی دی او هجرت کړی دی او د الله تعالی په لار کې په خپل ځانونو سره جهاد کړی دی او هغه کسان چې زو یې ور کړی دی او مرسته کومه کې کړی دی دغه کسان یو تر بل سره دوستون دي. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وهغه کسون چې ایمان وروړی دی او هجرت نه دی کړی نو توس د پورا د هغې له دوستۍ نه هیڅ شی نشته تر هغې پورې چې دی هجرت وکړي او کچېرې دی له توس نه په دین کې مرسته کومک وغواړي نو په توس باندې مدد کول لازم دی مګر د هغه قوم په خلاف نه چې توس او د هغې په منځ کې معاهده وي او الله هغه کورنۍ لره چې توس کوي شل دین کوي. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. او هغه کسون چې کوپر کړه دی دو یو تر بل دوستون دي کتو صدا کورنه ونه کوي نو پمځکه کې به لویا فتنه او ډېر لوی ورانای فساد جوړ شي. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. او هغه کسون چې ایمان وروړی دی او هجرت کړی دی او د الله تعالی په لار کې جهاد کړی دی او هغه کسون چې زو یې ور کړی دی او مدد یې کړی دی هم دغه کسون په حق مؤمنون دي د دې د پورا بخښنه او ډېر د عزت رزق دی. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. او هغه کسون چې د دې نه پس ایمان وروړ او هجرت یې وکړ او د توسه په ملګرتیا کې جهاد وکړ نو دغه کسون هم له توسه څخه دي او د خپلوي رشتہ داري ولادي الله تعالی په کتاب شه د یو بل زیات حق دور دي بشک الله تعالی په هر شي شپوي دی.